پاکستان سره د لوبي وروسته څه وشول؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه حساسه لوبه ترسره شوه چې په پایله کې افغانستان ماتې وخوړه. خو له لوبې مخکې د لوبې پر مهال او د لوبې وروسته داسې کارونه وشول چې د کرکټ په تاریخ کې نه وو شوي. لومړی د لوبې مخکې افغانانو پاکستاني مینوال سم وغربول. د لوبې په جریان کې هم څو جنګونه ترسره شول. د لوبې په پای ته رسېدو سره مینوالو هڅه وکړه چې میدان ته کوز شي. که څه هم له جنجالونو وروسته لوبغالي ته زیات شمېر امنیتي کسان راغلي وو، خو وی نشو کولی چې وضعیت په پوره توګه کنټرول کړي او زیات شمېر نندارچیان لوبغالي ته کوز شول. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپاره شوې چې افغان چپلاسی توپ وهونکی حشمت الله شهیدي خپل سر نیولی و او ساتونکی له میدانه وباسي. ځینو نندارچیانو له بوتلو او نورو څیزونو سره په لوبغاړو وارونه وکړل. په یو بل عکس کې افغان الراونډر محمد نبي ښکاري چې په ځمکه لوېدلی. ویل کېږي چې په نوموړي باندې برید شوی و، خو د یو عیني شهید په وینا په محمد نبي باندې کوم نندارچی وار نه ده کړی، بلکې په عکس کې ښکاره کېدونکي امنیتي کس سره یې ټکر کړی. له لوبې وروسته له میدانه باندې هم یو ځل بیا افغانانو پاکستانیان ډبولي. د یادولو ده چې د لوبې پر مهال زیات شمېر اضافه ساتونکي هم راغوښتل شوي وو، خو بیا هم وضعیت په پوره توګه د امنیتي کسانو تر کنټرول لاندې نه و. د یادولو ده چې په فوټبال کې دا ډول پیښې زیاتې شوې، خو په کرکټ کې داسې پیښې ډېرې کمې لیدل شوې. په کرکټ نړیواله شورا باندې نیوکې موجودې دي چې ولې پوره امنیتي تدابیر نه ونیولي. د خلکو په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کشمکش او وروستیو ناندریو ته په کتو سره د دې امکان ډېر و چې شخړه رامنځته شوې وای. د یادولو ده چې د لوبې پر مهال یوازې د نندارچیانو ترمنځ جګړه ترسره نه شوه، بلکې پرېمانه سپکې سپورې او کنځلې هم یو بل ته وکړې. ترڅنګ په وروستیو شیبو کې د ګڼو پاکستاني مینوالو ژړا، ترڅنګ د لوبې په پای کې د یو افغان مینوال ذوب کېدل هم د لوبې یوه برخه وه. ترڅنګ په پېښور کې یو سپینګیري زړه هم چاودېدلی. د لوبې وروسته ټولنیزې رسنۍ بیخي د کتلو نه وې. زیاتره پکې له اخلاقي چوکاټه وتلي وو او پرېمانه کنځلې لیکلې وې او ځینو بیا په مسخره ډول لیکلي وو. که میچ مو ونه ګاټه پاکستانیانو ته خو مو وهل ورکړل. تاسو د افغانستان او پاکستان د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ تاسو په نظر ولې د مینوالو ترمنځ جنګ ترسره شو؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.